السلام علیکم. بلیک سیډز تورې دانې یا کلونجي د ځینو مته اوریدلې وي انساني صحت لپاره ډیر زیات مفید ګڼل کیږي او د صدیو نه د سلونو کالو نه دا په طب یوناني کې په طب نبوي کې په آیوریدک طریقې علاج کې چاینیز طریقې علاج کې او جدید طریقې علاج کې د دې نه دوایان جوړیږي او مختلف نسخو کې د دې استعمال کیږي. په حدیث کې ذکر دی چې د مرګ نه علاوه د کلونجي هر بیماری علاج دی. نه داسې ولې ویل شوي ځکه چې په دې کې داسې اجزا شامل دي قدرتي چې هغه د مختلف بیمارو خلاف کار کوي، بیماری ختموي یا د بیمارو راتلو نه انسان بچ کوي. د کلونجي استعمال څنګه پکار دی؟ محفوظ طریقې کومه ده؟ د دې نه کمې نسخې جوړیږي؟ د دې تیل کم بیمارو کې استعمالیدی شي او دا څه طریقې سره استعمال کړی شي؟ د دې اصل نقل پیژنګلو څنګه وکړی شي؟ مکمل تفصیل په دې ویډیو کې زه تاسو سره شیر کوم. انشاءالله تاسو دا ویډیو ګورئ نو تاسو ته به ډیره زیاته فایده وشي. په کلونجي د معلوماتو درکولو نه مخکې زما دعا ده الله پاک دې ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي، آمین. الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي، آمین. د کلونجي د فایدو نه مخکې زه تاسو ته څه داسې یو لیست درکوم بیماریانې چې هغه په کلونجي کې هغې نسخې تاسو استعمال کړي نو په دې بیمارو کې ډېر زیاتې فایدې لري. د چا ایمیونټي سیسټم کمزوری وي، قوت مدافعت هغې کې بهترین دی، د دمي مریضانو لپاره بهترین دی، د های کولیسټرول مریضانو لپاره بهترین دی کلونجي استعمال، د زړه مریضانو لپاره بهترین دی، د معدې مریضانو لپاره بهترین دی، د سکین مریضانو لپاره د چا په مخ دانې وي یا یخته کمزوري یختې پریوزي هغه مریضانو لپاره د کلونجي نسخې استعمال بهترین دی. د وزن کمولو لپاره چا چې وزن ډېر زیات سیوا وي هغې لپاره کلونجي نسخې استعمال بهترین دی. دغسې د چا هضمه خرابه وي، د چا د جوړونو دردونه وي یا داسې سوزش وي په بدن کې پړسوب وي نو هغه خلکو دپاره د کلونجي نیغ په نیغه ثابت شکل کې استعمال یا د دې تیل یا د دې نسخو استعمال ډیر زیات مفید ګڼل کیږي. کلونجي تاسو په ثابت شکل کې استعمالولی شي، یعنی د دې دانې تاسو روغې تیرولی شي، خوړلی شي، د دې صفوف هم تاسو جوړولی شي، پاوډر چې کوم دی، او د دې تیل هم تاسو استعمالولی شي. یعنی په درې واړو صورتو کې کلونجي استعمال انساني صحت لپاره ډیر زیات فایدهمند دی. د کلونجي چې کوم تیل دی دا چې تاسو په سر باندې ولګوئ یا په تندي باندې ولګوئ، د دې مالش وکړئ نو زکام ورسره ختمیږي، نزله زکام ورسره ختمیږي. بل چې کوم د زکام په وجه په سر باندې درد وي نو هغه هم د دې په استعمال باندې ختمیږي. دغسې د چا د قبض مسله وي، خېټه سخته وي، کولمو خشکي وي ورته، هغې چې د کلونجي تیل استعمالوي نو قبض به هم ختمیږي او د کولمو خشکي به هم ختمیږي او جسماني خشکي به هم ورسره ختمیږي انشاءالله. د کلونجي تیلو باره کې ویل کېږي چې چا په بدن باندې تیل وي یعنې کمې زخې ورته موږ وایو هغه چې د چا په بدن باندې وي نو چې هغې د کلونجي تیل په هغې باندې لګوي په مزه مزه به هغه زخې یا هغه کم خالونه یا کم داغونه ختم شي. د کلونجي دانو چې کم تاسو لوګې کوئ څنګه چې سپلني لوګې وي، د کلونجي دانې چې تاسو په سکروټو باندې واچوئ او لوګې کوي نو د کټون نه ورسره کټمل ختمیږي او چې کوم ګیر چاپېره ماشي یا مچانې نو هلته نه تښتي ختمیږي. کوم خلکو ته اعصابي دردونه وي یا جوړونو دردونه وي هغې لپاره د کلونجي نسخه ډېره زیاته بهترین ده. په کوم کې چې تاسو کلونجي، موسلی سفید او سونډ یعنی وچ ادرک دا درې اجزا دي دا تاسو هم وزن واخلئ او د دې پاوډر به جوړ کوئ، صفوف به جوړ کوئ، ابر شیشې په جار کې محفوظ کوئ، هغې نه به یو چمچ تاسو ورځ کې استعمالوئ پی سره یا اوبو سره نو انشاءالله چاته اعصابو دردونه یي، خپې دردونه کوي، ملای درد کوي یا اوږې دردونه کوي، دا سټ دا پټې دردونه کوي نو چې څومره اعصابي دردونه یي، څومره جوړون دردونه یي به دې سره انشاءالله ختم شي. دغسې کومو خلکو ته انسومنیا مسله وي یعنې بېخوابي ورته خوب ورله صحیح نه ورځي، په ټایم ورله خوب نه ورځي یا کوده شي نو خوب په سکون نه وي، بې سکونه وي، بیا راپاسي پکې، هغې لپاره د کلونجي نسخه داسې ده چې کلونجي تیل او روغن خشخاش یعنې د خشخاش تیل او د کلونجي تیل دا به هم وزن واخلئ یا یو چمچ یا دو چمچ به مکس کوئ، خپلو کې به حل کوئ او په هغې باندې به د سر مالش وکړئ، ورسره به د خپو په تلو باندې مالش وکړئ. د دې په استعمال به تاسو بغیر د مضر اثرات نه ستاسو خوب په سکون شي. که چا له خوب نه ورځي نو خوب به مو له په اسان راځي انشاءالله. د معدې تکلیفونو لپاره چاته معدې مسلې وي، ګیس وي، بدهضمي، په معده باندې درد راځي یا لوږه نه لګي، هاضمې نه راځي، قبض مسلې، د هغې لپاره نسخه تاسو نوټ کوئ چې نیمه چمچ د کلونجي پاوډر او نیمه چمچ د کاږه سونف چې ورته وایي د هغې پاوډر هغه تاسو مکس کوئ، یو چمچ په شي هغه به تاسو وخورئ، ورپسې به نیم ګیلاس تړمي اوبه وڅښئ. دا چې تاسو روزانه استعمالوئ نو ستاسو څومره د معدې مسلې په دې سره قدرتي انشاءالله ختمې شي بغیر د څه مضر اثرات نه. دغسې چاته د ویښتو مسلې وي، یختې پریوځي، یختې کمزوري، سر کې خشکي وي یا هغې غواړي چې زموږ یختې چمکدار شي او تور دې پاتې شي نو د ویښتو ټولو مسلو لپاره د کلونجي 2 چمچې تیل
او 2 چمچ کوکونټ اویل ناریل یا د کوپری تیل چې ورته وي او تاسو میکس کړئ تړم به کې لګوندې او پاغي به مالش وکړئ په یختو کې بالکل داسې مالش وکړئ چې اختم په غوړ شي او چې کوم د یختو لاندې کوم سرمن د سکین د سر اغم غوړ شي نو دې سره به تاسو د یختو مسلې ان شاء الله قدرتي تور باندې ختم شي د وزن کمولو لپاره بهترین نسخه چې کوم د کلونجي اسی ثابت استعمال هم ډیر زیات بهترین د وزن کمولو لپاره خو نسخه دا سره چې تاسو د کلونجي صفوپ یعنی پاوډر هغه به نیمه چمچ تاسو وخورئ د داسې اوبو سره چې په کم کې یو نیمبو نه چون شوی وي او یو چمچ شات میکس شوي په تړ اوبو کې مو یو نیمبو واچوئ نه چون به کوئ پکې رس پتې واچوئ پکې ورسره به یو چمچ شات په اوبو کې حل کړئ تړ اوبو کې ورسره بیا تاسو نیمه چمچ د کلونجي پاوډر وخورئ او هغه اوبو پسې وڅکئ یو میاشت مسلسل استعمال وکړئ تاسو به کافي فرق محسوس کړئ او ډیر په اسانه به تاسو چربي چې کوم دغه ویلی شي او وزن مو کم شي دغسې کوم خلکو ته جوړونو دردونه وي اعصابي دردونه وي نو یا مشرانو ته اکثر دا مسلې ډېر زیاتې کیږي یا د یخنۍ موسم کې ډېر زیاتې کیږي نو هغې لپاره بهترین طریقه چې کوم دا چې د کلونجي تیل به تاسو واخلئ روغن کلونجي یا د کلونجي تیل ورسره به روغن زیتون یا د زیتونو تیل تاسو واخلئ هغه میکس کړئ لږونه به تړم کوئ ګرم به کوئ په اور باندې او په هغې باندې مالش وکړئ چې مالش وکړئ نو بیا به کم دی چې مالش تاسو وکړئ او په کپړه باندې بند کړئ چې هوا پرې ونه لګي 20 منټه نیمه ګنټه پورې نو انشاءالله دې سره به تاسو بغیر سره مضر اثرات نه جسماني دردونه جوړونو دردونه او د پټو دردونه ختم شي د جسمانی طاقت لپاره د مردانه طاقت لپاره اعصابو دردونو لپاره او انرژي لپاره چې انسان طاقت راشي په بدن کې د هغې لپاره د کلونجي نسخه داسې ده چې د کلونجي پاوډر تاسو نیمه چمچ واخلئ او یو چمچ شات دا به میکس کړئ او په نهر به تړم اوبو سره هغه وخورئ دا چې تاسو استعمالوئ نو ورځې به تاسو ډېر زیات انرجیټک یې یعنې بدن کې به ډېر زیات طاقت محسوسوئ کمزوري هم درته نه راځي چې کوم نارینه دی هغې لپاره مردانه طاقت لپاره بهترین نسخه ده او عام جسماني طاقت لپاره هم ډېر زیات بهترین رزلټ ورکوي دا نسخې استعمال دغسې نزله زکام تروټ انفیکشن چیسټ انفیکشن یعنی چې کوم یخنۍ موسم سره تړلي بیماریانې دي بلغم مسلو کې ټوخي مسلو کې نو هغې کې بهترین طریقه دا ده چې تاسو یو چمچ شات کې د کلونجۍ یو څو دانې یا لږ غوندې صفوف پاوډر چې کوم وي هغه میکس کړئ او هغه وڅکئ تړمې اوبو پسې وڅکئ دې سره به چې بلغم نه راولاړېږي بلغم به راولاړ شي سینه به صفا شي د ساه نالۍ سره سکون میلاو شي هغې ته ټوخې بند شي ورسره او نزله زکام سره قدرتي طور باندې زر ختم شي د کلونجۍ بهترین استعمال خو دا دی چې تاسو ثابت 2-3 دانې وخورئ 2-3 دانې 4 دانونه سیوا مه خورئ روزانه د دې استعمال کوئ ځان باندې دې استعمال لازمي کړئ یا د دې تاسو داسې چلو کړئ چې د دې پاوډر استعمال کړئ کلونجي چې په طبخي باندې تاسو کیدئ او لو غوندې تړمه کوئ دا چې لږه ریته شي دا نمی دی کې ختم شي اینه پس دا سوري تکې دی چې وچه شي او په بلندر باندې وخې دی نه پاوډر جوړ کړئ شیشې په یو جار کې محفوظ کړئ نو نیمه چمچ د دې پاوډر تاسو هم روزانه استعمالولی شئ 100 دانې هم استعمالولی شئ پاوډر هم استعمالولی شئ دغسې د کلونجۍ تیل چې کوم دی هغه هم تاسو بیروني طور هم استعمالولی شئ او خوراک لپاره هم استعمالولی شئ نو په دواړو صورتو کې انسان ته ډېرې زیاتې فایدې میلاویږي د کلونجۍ په استعمال کې څو احتیاط دي چې هغه وکړئ یا خو به دا وړو ماشومانو ته نه ورکوئ د دې دانې د ساه په نالۍ کې نښتېدو خطر وي دغسې چې کوم زنه حمل سره وي پریګننټ وي نو هغې دې نه استعمالوي دغسې چاته د الرجي مسله وي د سیډز نه یعنې تخمونو ته الرجي وي نو هغې دې نه استعمالوي بل د څو دانو نه یا د څو قطرو تیلو نه یا نیمه چمچ لږ غوندې صفوف نه د دې نه سیوا به نه استعمالوي کله چې مقدار سیوا شي د دې نو د فایدې په ځای بیا د نقصان خطر وي د شوګر او د بي پي مریضان دي هم د دې په استعمال کې احتیاط کوي بل دې کې اکثر تاسو به کتلي یا به تاسو اورېدلي چې دې کې ملاوټ هم کیږي یعنې د کلونجۍ چې کوم تخم دی نو د هغې متبادل د پیازو تخم اکثر خلک خرڅوي او هغه نقلي وي هغه صحیح نه وي اصل نه وي داسې دوکاندار نه تاسو کلونجۍ اخلئ چې هغې امیج ښه وي یعنې دیانتداره او یا کرکټر یې ښه وي تاسو ته پته وي چې یاره دی ښه څیز خرڅوي ځکه چې دې کې ملاوټ هم ډېر زیات کیږي نو د کلونجۍ په ځای د پیازو تخم میلاو نه شي امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي داسې معلوماتي او مستند معلوماتو لپاره زما یوټیوب چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ ډېره مننه الله حافظ